سپندیار ولی خان وایي په کرتاپور خوشحاله یم، د افغانستان سره اغزن تارونه دې هم ټول شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندیار ولی خان وایي چې هغه د کرتاپور لارې په پرانیستو خوشحاله دی، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اغزن تار دې هم لرې شي. نوموړي له ډیوه راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت له هند سره د کرتاپور د لارې په پرانیستلو خوشحاله دی، خو بل لوري ته بیا د افغانستان اغزن تارونه لګولي دي. سپندیار ولی خان ویلي دی چې د هند او پاکستان ترمنځ د نوې لارې په جوړېدو خوشحاله یم، خو دا چې پاکستان له افغانستان سره په کرښه باندې اغزن تارونه لګولي دي دا د زغملو وړ نه ده. هغه وویل چې له افغانستان سره د هم تک راتک همداسې وړیا شي لکه د هند سره چې د کرتاپور پر لارې وشو. هغه وایي چې زموږ غوښتنه همدا ده چې اغزن تارونه دې لرې کړی شي او لکه هندستان سره چې مو څنګه لاره جوړه کړې ده همداسې له افغانستان سره دې هم جوړه شي. په دې اړه چې د پاکستان پوځ له افغانستان سره په کرښه ځکه اغزن تارونه لګولي چې د ترهګرو مخه ونیول شي، نوموړي وویل چې د ترهګرو مخه په دغه اغزنو تارونو کله ونیول شوه. هغه بله ورځ زموږ د باجوړ د مشر په کور باندې د میزایلو بریتو شو. د یادولو وړ ده چې پاکستان له خپل دښمن هیواد هند سره تېره ورځ د کرتاپور لاره پرانستله چې د دغه لارې په مرسته به د هند سکان پرته له ویزې او پاسپورټ څخه پاکستان ته ځي او هلته به د خپل مذهبي مشر ګورو نانک قبر ته ورځي او خپل مذهبي مراسم به ترسره کوي.